هلک پته نه لګي چېرته ګرځي چېرته دیګونه میګونه صفا کوي او هلکه پلار یې راغلی قبوله مې کړه لکه څنګه دې قبوله کړه هغه استاذ مې واغسته څنګه یې ته قبلوې بیا ولې د نکاح چلم نه ورځي لکه وکیل پلار پکې وکیل جوړ کړي چې ته به زما لپاره دا جنۍ قبوله کړي صحیح شوه لکه نه نو پلار یې راشي دلته کښېني ملا دې تپوس وکړي هلکه دا پلانکی د پلانکي لور دا د خپل زوی دپاره په نکاح شرعي محمدي باندې په دونه مهر په عوض کې تا ورکړی ده یا قبوله کړی ده قبوله دې کړه نو دی وایي ما قبوله کړې ده او قبوله مې کړه نو د ځان دپاره یې قبلوي ځان له ورته چل جوړ کړلی اوس هر سړی د ښځې غلام دی او په کار هم ده چې پوهېږې پکې څه معنی په کار ده چې دا څونه خلک چې مغربي تهذیب لري د هغو ذهنونو باندې مغربي تهذیب هغه سور شوی دی د دغه یهودیانو د عیسایانو هغه غلطې نظریې او عقیدې په هغو باندې سورې شوي دي د هغو دماغ او عقلونو ته ختلي دي دغه خلک اوس راپاسي په مسلمانانو باندې اعتراضات کوي وایي تاسو مسلمانان ډېر زیات ظالمان یئ او تاسو هلکه په ښځو باندې حکمونه چلوئ او په ښځو باندې تاسو چې کوم دی نو قانونونه قوانین جاري کړي دي او قسمه قسم سختۍ کوئ په ښځو باندې وایي تاسو په دین اسلام کې په ښځو باندې پابندي لګولې ده چې لکه په ځان باندې به غټ شال راواچې او په ځان باندې به غټه برقه راواچې په ځان باندې به غټ پړونه راواچې نو هله به د کوره وځي او بغیر د ضرورته به د کور نه هم نه وځي دا وایي تاسو ډېر غلط کار کړی دی تاسو وایي چېرته ښځه مطلب ښځه وایي تاسو په نکاح کې راوستله نکاح هم ورسره وکړه نو دا تاسو قید کړله د یو سړي غلام هم وګرځوله دا ښځه نو وایي تاسو د ښځو حقونه ووهل لکه دا ډېره مشهوره خبره ده او تاسو به بار بار اورېدلې همې خو دا په اصل کې داسې حساب کتاب دی چې دا یهودیان او عیسایان اصل کې د دوی نظر ډېر زیات تنګ دی د دوی ذهنونه ډېر زیات تنګ دي لکه زه به تاسو ته ویم مسلمان چې کوم دی ښځې له ډېر زیات اهمیت ورکړی دی د ښځې سره ښه په عزت او په احترام باندې نکاح وکړي صحیح شوه لکه نه په هغې کې د ګواهان کښېنئ چې هلکه د دې پلانکۍ ښځې سره ما نکاح وکړه تاسو پرې ګواهان شئ او پیغمبر علیه صلات وسلام دا تعلیمات راوړي دي چې تاسو کله نکاح کوئ نو ډېر ښه خلک کښېنوئ په خپل منځ کې دا کوم هلک او جنۍ چې دي دا په خپله کښېنوئ چې په خپله خوښه باندې دو دا اقرار وکړي چې هلکه دا پلانکۍ هلک زما قبول دی دا پلانکۍ جنۍ زما قبوله ده چې دو په خپله باندې دا اقرار وکړي زمونږ په پښتنه معاشره کې خو بس پته نه لګي هسې د حیا نوم یې ورله ورکړلی خو دې ته حیا نه ویلی کېږي صحیح شوله هلک پته نه لګي چېرته ګرځي چېرته دیګونه میګونه صفا کوي او هلکه پلار یې راغلی قبوله مې کړه لکه څنګه دې قبوله کړه هغه استاذ مې واغسته څنګه یې ته قبلوې بیا ولې د نکاح چلم نه ورځي لکه وکیل پلار پکې وکیل جوړ کړي چې ته به زما لپاره دا جنۍ قبوله کړي صحیح شوه لکه نه نو پلار یې راشي دلته کښېني ملا دې تپوس وکړي هلکه دا پلانکی د پلانکي لور دا د خپل زوی دپاره په نکاح شرعي محمدي باندې په دونه مهر په عوض کې تا ورکړی ده یا قبوله کړی ده قبوله دې کړه نو دی وایي ما قبوله کړې ده او قبوله مې کړه نو د ځان دپاره یې قبلوي ځان له ورته چل جوړ کړلی پوهېږې پکې مونږ له د نکاحونو چل هم نه راځي دا خو زمونږ کوتایان دي کمزوریان دي بهرحال پیغمبر علیه صلات وسلام دغه تعلیم پرېښودلی دی امت ته چې تاسو کله نکاح کوئ د ډېرو خلکو په منځ کې وکئ ډېر ښه خلک کښېنوئ مونږ په حقانیه کې وو په دې اخیره کال باندې دورې په کال باندې نو هلته به اکثرو خلکو هلکان راوستل پلار په خپل زوی راوستو او بس په دورې حدیث کې 1400 طالبان ناستو په یوه درجه کې په یو حال کې 1400 طالبان به ناستو او د هغې د مخې به یې ول نکاح وتړله د هغه هلک نه به په هغه ځای باندې اواز رایستو وایي قبوله دې ده هغه به چغه ووهله په لوډسپیکر کې وایي قبوله مې ده په قصه باندې پوهېږي نو دغه تعلیم ما تا ته پیغمبر راکړی دی داسې خو نه دی چې هلکه د نه د بوډۍ زوی جوړ کړلی او د هغه نه دې ځان لاندې کړلی او شرمېږم شرمېدل مرمېدل پکې نشته دی ښه دا د دین اسلام تعلیمات دي چې ما او تا پرې شرمېږو نو غیر خلک خو په ما او تا باندې بیا اعتراضات کوي هغو ته خو بیا موقع میلاویږي چې هلکه ته په خپله به یو کار کې شرمېږي نو ته یې څنګه ما ته دعوت راکړي په قصه باندې رسېږي نو بهرحال دغه خلک تنګ نظري دي ګوره تاسو ته ما اصل کې دا قصه کوله مونږ ښځې له څونه ادب او احترام ورکوو دونه په عزت باندې هغې سره مونږ نکاح وکړو هغه خپل کور ته راولو او د خپل کور ملکه ترې جوړه کړو د خپل کور ملک هم ترې جوړه کړي د خپلو بچو د تربیت دونه غټه ذمهداري مغې ته حواله کړي دا یو د ادب او د عزت ځای دی که نه دی د احترام ځای دی صحیح نو مونږ خو ښځې له دونه احترام ورکوو دونه ادب ورکوو چې خپل اولاد هم ورته حواله کړی دی چې لکه دې له تربیت کوه د دو خیال ساته د دو پرورش کوه پوهېږې په قصه باندې دغه د بچو تربیت راله کوي په کور کې مونږ هغې له ډېر زیات عزت ورکړی دی صحیح شوله که نه هغه د جهالت زمانه تل د خلکو په ښځو باندې ظلمونه کول وهل ټکول هغه وخت وستلی دی اوس هر سړی د ښځې غلام دی او په کار هم دی چې پوهېږې په قصه باندې په کار دی چې هلکه دې ښځې دونه هر څه پرېښودي د قسم په خدای کله ناکله زه سوچ کوم چې لکه دا پردۍ ښځه راغلې د ستا سره ناسته ده مور او پلار یې پرېښودلي دي چې څوک یې په مرګ نه پرېږدي چې مرګ راشي بس پرېږدي بیا یو سړي له مرګ راغی او دی د دنیا نه پناه شو بس مور او پلار دې پاتې شو نور دغې ښځې په ژوندون باندې تا ته خپل مور او پلار خپل وروڼه خپل خویندې خپل رشته داران ټول یې پرېښودلي دي راغلې تا ته ناسته بهرحال دغه خو ځان له ټاپک دی په دغې باندې بیا چېرته خبرې کوو خو مونږ ښځې له ډېر زیات عزت ورکړی دی په قصه باندې پوهېږي دا د دغه خلکو هسې بکواسات اعتراض دی او د دو معاشره سوی د دې یهودیانو د عیسایانو معاشره سوی تاسو ته پته د دو داسې حساب کتاب یې د دو خانداني نظام نه وي زمونږ په کور کې خو ښځه یي پلار یي مور یي خویندې وروڼه یي او رنداریان یي او چاچیګان یي دا اکثر په یو ځای کې اوسېږي په یوه چاردیوارۍ کې اوسېږي صحیح شوله که نه د دغه خلکو داسې حساب کتاب چې بچي چېرته د چا سره ریلیشن برابر کړو ځان لینډر برابر کړو نو بس ایسته د هغې سره ځي چې په کوم طرف باندې ورسره لاړو مور هم دا پروا نه کوي
چې مور هم چېرته د خپل خاوند نه علاوه خاوند ماوند خو نه وي خو به د چا سره لیان برابر کوي چې ته ورسره تلي بیا دې هغه خپل بچي یېري خپل اولاد دې بیا یېري نو ته ماته ووایه چې زه تنګ نظره یم او که دوی تنګ نظري دي مونږ تنګ نظري نه یو صحیح شوله که نه زمونږ ذهن ډېر زیات پراخه دی مونږ ورسره د رحم معامله کوو ته رالګې او د هغو باندې ظلمونه کوې هغه د کورونو نه شړې قسما قسم کارونه کېږي ظلمونه کېږي په ښځو باندې په ماشومانو باندې په کمزورو خلکو باندې په بوډاګانو باندې هلته چې یو خبره مشوره کړې وه وایي چې د شپېته وشي نو د ایشتو شي شپېته کاله ته وایي ورسي نو دا پناه کوئ او باقاعده یو ملک دی په هغې کې ولې دا انتظام برابر کړی دی چې کم سړي عمر د 60 سال نه واوړي نو په هغې له ځان له مختص یو ځای جوړ کړی دی هغې ته یې وردننه کړي او بیا په دغه ملک کې هم داسې نظام شته دی چې کم سړی د شپېتو نه بره شي نو هغه ته بیا د زهرو انجکشن یې کېږي او بیا د دنیا نه پناه کېږي نو ته ماته ووایه انسان چې الله جل شانه اشرف المخلوقات پیدا کړی دی هغې له تا ډېر زیات عزت ورکړو که مونږ یې له ورکړی مونږ یې له ورکړی صحیح شول د هغې باوجود دا بېغیرته خلک راپاسي او په پاکستان کې دغه ډېر زیات حواریان دي ځان ته لیبرل وایي زه لیبرل یم زما ذهن وایي ډېر زیات پراخه دی ستا ذهن که پراخ ستا ذهن په دې کې پراخه دی چې ښځه بې شرمه که بې عزته یې که بې حیا یې که بازار ته راوباسه مارکېټ ته راوباسه سوشل میډیا ته راوباسه خپلې ښځې رایستلې د پیسو دپاره د روپو دپاره او د ډالرو دپاره په هغې باندې سکرین یې ورته لګول دی ټولې دنیا ته یې ښایي دا زما ښځه ده نن مې داسې کار وکړو سبا به داسې کار کوم او نن مې دا لور ده او دا ښکته دی او بره نو مونږ وسې تنګ نظري یو که دغه خلک تنګ نظري دغه خو د ښځې هغه عزت او احترام چې الله جل شانه وله ورکړی و قرآن مجید کې الله جل شانه پوره یو صورت نازل کړی د ښځو د حقوقو باره کې سوره نساء د هغه صورت مخالفت یې کړی دی هغې کې الله جل شانه ښځو له ډېر زیات حقوق ورکړي دي ډېر زیات د وسعت درس یې موږ له راکړی چې هلکه دې ښځو سره ډېر د رحم معامله وکړئ دا ښځې خو یو ټاپک دی نور ډېر شي خبرې اترې دي نو په هغې کې دغه کافران یهودیان عیسایان په انسانانو باندې ظلمونه کوي او موږ پرې رحم کوو موږ د هغو سره د رحم معامله کوو موږ ورسره احسانات نو موږ تنګ نظري نه یو صحیح شوله که نه په اصل کې دغه مغربي تهذیب یافته چې کوم خلک دی نو دغه تنګ نظري دي د دوی ذهنونه رابند شوي دي او دوی په ذهنونو کې وسعت نشته دی پراختیا نشته دی دوی رالګي په مسلمانانو باندې اعتراض کوي نو الله جل شانه ول ډېر پراخه جواب ورکړو دی کافرانو له یهودیانو مسلمانانو ته وایي تاسو یهودیان شئ یا عیسایان شئ نو هدایت به بیا مومئ نو الله جل شانه مسلمانانو ته وایي تاسو ورته ووایئ مسلمانانو د یهودیانو عیسایانو ته چې مونږ خو ایمان راوړلی په موسی علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام او په الله جل شانه باندې د هغه چې څونه پیغمبران دي په هغو باندې ایمان راوړلی د هغه چې څونه کتابونه دي په هغې ایمان راوړی دی مونږ خو ډېر پراختیا والا خلک یو صحیح شوله که نه ته زما په پیغمبر باندې ایمان نه راوړې زما پیغمبر نه منې ما ستا سره ستا ټول پیغمبران منلي دي دې بني اسرائیل ته تاسو ما ویلي 4,000 پیغمبران ورته راغلي په هغه ټولو پیغمبرانو باندې زموږ ایمان دی هغه د خپل وخت د زمانې چې د هغو سره کوم کتابونه او حق کتابونه ورسره خو بیا الله جل شانه منسوخ کړه دغه هم د الله جل شانه حکم هغه پیغمبران مونږ وسم منو هغه کتابونه مونږ وسم منو خو تاسو زموږ سره یو پیغمبر نه منئ زموږ په هغې باندې تاسو ایمان نه راوړئ نو زموږ ذهن راتنګ دی که د خلکو ذهن راتنګ دی د دوی ذهن راتنګ دی صحیح شوله